په هر عاشق باندې د خپل معشوق نه خوږی خبرې د بل چا نه لګي. یو سړی حج ته روان، یو بزرگ نے تپوس کو چې حج ته زما هغه ورته ویل چې روضه مبارکه ته ورشي نو زما سلام ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه مبارکه باندې. چې دی لاړو ولته سلام ووی نو روضه مبارکې نه آواز ورته وشو چې خپل بدعتي پیر ته دې زما سلام مه وایه، بدعتي پیر ته دې. دی چې راغی پیر صاحب ته ووی چې حضور علیه السلام هم سلام ووی نه اکم لفظ چې هغه ویلی دی هغه راته ووایه. دته بیا په کشف پته لګېدلی و، وی چې داسې راته وایي چې بدعتي پیر ته دې زما سلام هم وایه. نو دا پیر صاحب ورته څه وایي چې بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی، بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی، جواب تلخ میں زبد لب لال شکر خارا. بچیا زور اور خبره دی وکړه د خوږی خلی سره او د خسته خلی سره تریخ جواب ډیر خوند کوي. د خسته خلی سره تریخ جواب ډیر. عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خسته خله به د چا وا الله دا الله نه خسته به بیا بل څوک حسن او نگاه د عشق همیشه په حسن پریوزی. نو دا الله وی چې صبغت الله ومن احسن من الله صبغه. الله وی زمانه زیات خسته څوک دی، زمانه زیات خسته څوک. ستاسو خو به دغه لنډرې خوښي که نه چې دا په سرکونو باندې ګرځي، شونډې په رنګ سرې کړي او په شکل سرخي مګلي او وغیره وغیره، دغه لنډرې درته ښایسته. قربانېږه د هغه رنګ نه چې پوښتنه وشوه د پیغمبر نه چې دا د جنت حورې به څنګه ښایسته به وي، تورې به وي، لوړې به وي، مندرۍ به وي. اسمان نه جواب راغی چې نه کأنهن الیاقوت والمرجان. د جنت حورې به د یاقوت او د مرجانو غوندې ښایسته وي. یاقوت او مرجان د هغې حسن د جنت د حورو په مخ کې څه شی. نو زما عزیزانو یو لوی درد په زړه کې پیدا کوي چې هغه درد د الله متعلق دی او د جناب محمد. نن لوی درد د دنیا چې دی هغه په دولت پورې دی، په پیسو پورې دی، په ښځو پورې دی، په بچو پورې دی. دار شي انجام درته خدای ښیي. او بیا په پاکستان کې د قرآن یو آیات واورئ په غور. الله وی قل سیرو، اے پیغمبر دی خلق ته وایه چې روان شئ فی الارض په ځمکه، په دې ځمکه روان. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، او وګورئ چا چې د دروغ وعدې کولې او چا چې دروغ ویل د هغې انجام وګورئ. په پاکستان کې د حکمران طبقې دروغ ویل انجام مولیدو، انجام مولیدو. نن یو قیدی د پاکستان څوک وایي مانه 15 کروڑه روپۍ والی خو ما پرېږدی، څوک وایي مانه 10 کروڑه والی خو ما د جیل نه پرېږدی، څوک وایي مانه 3.5 کروڑه والی خو ما د جیل نه پرېږدی. نو چې 10 کروڑه ورکوي چې د به والی څومره وي بیا 10 کروڑه چې فوجي حکومت ته ورکوي چې ما پرېږدی نو د به والی څومره وي. قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبة المکذبین. چا چې دې قوم سره د دروغ وعدې کړې وې، زه به روټۍ او کپړه او مکان ورکوم، زه به غریبي ختموم، زه به کچکول ماتم. نواز شریف صاحب دې خدای وبخي هغه به وي کہ میں کچکول کو توڑوں گا، کچکول کو، کوئی بھیک نہیں مانگے گا، کچکول کو توڑوں گا. نن ټول ورځ ښځې او نر واړه ماشومان خپې ابله خپې ځان سره روان کړی
او په دې بازار کې په دکانونو ګرځي او یو روپۍ خیر غواړي کنه غواړي یو روپۍ. بیا په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کرای پاغي پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کتو د دنیا غن کپ نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړي دا څه چل دی دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخایي په دې پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي شته بنګي گئی یو افسر وخایي چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي یو افسر وخایي چې هغه د پاکستان جامع اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها دا کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګېدلې دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي سمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګه کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته یې مزه چرچی کوي خروس کی عیش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته نه پرې دا خو چې څنګه دی ونیو پس مکه سم نه و تبر ورته ونیسو کېمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباہ شو. بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راویني د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ جیونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وي تخلق دې دمر دانا اوخه په خلق دې ناصر راوخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچی او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ورپیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیما کولې پکار یا الله د کابل هوا پټوله دنیا راوړ یا الله د کابل هوا پټول اوس راته چې د جمعه تراتلم د میرام شان راته ټلیفون وشو چې مولانا صاحب بیگانه خوب لیدلې ده چې ته په مدینه منوره مسجد نبوي کې تقریر کې لګیاي او خلکو ته وخت دا وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په کابل کې دی اوس 5 منټه وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په کابل کې دی کوم اسلام چې دن په کابل کې دی هغه پر زمين باندې نشته خدای نور وسور کی خدای امریکا تباہ کی خدای روس تباہ کی خدای هغه ټول ملکونه تباہ کی چې د اسلام ملکونو دشمن وي خدای اسرائیل تباہ کی نن د اسلام ملک هیڅوک دوست نشته مسلمان دنیا نن یوازې پاتې ده سوا د الله نه بل دوست نشته او الله څه کړی دي الله وظیفه راوړی ایماندار الله حکومت ورکړو په کابل کې تاسو دلته چې د کورونو کې طالبان نه ګرځي وظیفه لري ایماندار تاسو سړی بیگانه روټای چې پاتې و مولا له ورواچو خزه پسکای دی وای خزه پسکای دی وای چې هغه بیگانه سړی چې پاتې و طالب له ورواچو د دې خزه نه به پوز دې پرې کوم غوګونه چې د سه بونډای ګرځي بونډای پوز غوګونه ته پرې کوم بیا وګورم چې دا په کوم ځای سرخی مګي هغه وظیفه لري ایماندار الله پاک نن په کابل کې حکومت ورکړي نن امریکا داغي جواب نشي کوله په امریکا کې الیکشن شوی دی خپلو کې سره په جنگ دی یا الله داسې په جنگ کې چې تیکه تیکش چې تیکه تیکش عزیزان اخر کې واورئ قل وایټول سیرو فی الارض فانظروا
کیف کان عاقبت المکذبین. الله وی په دې ځمکه کې وګرځئ چا چې دروغ ویل دغی انجام وګورئ. هم کته دغی انجام. اوس په قل سیرو به بیا خبرې کوم بچی زما زړه ستړی شو. اخر کې دا یو خبره واورئ چې د جمعات د چت تپاس وګورئ داسې په دې برنډه کې وګورئ. مستریانو ما ته وایي چې د جمعات دا چت چې دی دا خطرناک دی داسې نه چې راکېني او ټول دې لاندې شهیدان نه شي. داسې نه چې بلې جمعې له نه څوک راځي نه یارې دې لاندې دا وګورئ دا ټول پاسم دغسې دی او لاندې هم دغه. بچیانو زه چندې کولی شم نه زه چندو پسې ګرځېدی شم. یو هلک دی زمونږ هغې ته مې وویلې هغې وویل چې یو ټرک سیمټ په ما شو. بل سړي نه مې ورته وویلې هغې ورته ویلې چې په دې 3 ټنه اوسپنه لګي. وی چې دا 3 ټنه اوسپنه به م زه درته هغه سړي نه والم. زما په خبره پوهېږئ. دا بلکل د دربار د برنډې پورې او دا حال دا کمپلیټ ځمکه شي او تر برنډې پورې یو حال پې واچولی شي. بل یو سړي راته ووی چې یوازې په دې حال به کار نه کېږي په د پاسه داسې یو حال بله مچول پکار دی. نو د جمعې ورځ هم ده او د روژې میاشت هم ده. الله دې توفیق درکړي. عزیزانو سره دس د دې اسټیمیټ چې دی هغه کم از کم 2-3 لکه روپۍ پې لګي. مال دعا به د جمعې په ورځ وکړو چې غیبي څوک خدای پیدا کړي او راوړي چې هلکه نو چې 2 کروڑه حکومت له ورکوي او ځان پې خلاصوي نو 1 کروڑ خو به د دې خو هم رالېږلي وي بېختي وځه که نه چې دا جومات پې جوړ. خو د مالدار د یو مالدار قسم په خدای دی چې دا حیثیت شته چې داسې 10 جوماتونه جوړ کړي د یو مالدار. نو هغه له چې ورشي داسې به جیب یاره دا 1000 روپۍ را سره دي نو 1000 روپۍ د ستا کپره وخوري 1000 روپۍ زه نه هلم. نو په اخلاص دعا مو کوي او تاسو دا جومات کې ناست هم پټه خزانه یې پته در کې نه لګي. ظاهر خو به شیخ غوندې ښکاري خو پکې به ښه ساربه یې. نو دا مې درته آخري وینا ده چې دا حال خطرناک دی. ګوره یې پاس نه چت راغورځېږي لګیا دی او دا جوړول غواړم. یو دا جومات زما د استاد دی چې زه پکې وړوکی لوی شوی. ما د دې جومات وظیفې په هلکوالي کې نن نه 55 کاله وړاندې په دې جومات کې وظیفې خوړلي. یو تیمر ګړی کې جومات و هغه هم زما د استاذ و. چې مړ کېدو زه یې دې ځای نه ونیوم ویل بچیه ما نه وروسته به دا جومات جوړی. خو چا وفات شو. یو سړي ته مې وویل ویل دې جومات کې ستا پلار هم منځونه کړي دي څنګه چل کې. ویل سبا به سړی راشي. اول 1 لک روپۍ هغې سړي راولېږلې. بس مستري مې راوسته مستري له مې 1 لک روپۍ ورکړې. ما نو سته پوهېږه او کار دې پوهېږه پیسې به په خپله راځي ورته. بس خلک به راغه 15 کسانو نم 15-16 لکه روپۍ اغوستې دي او جومات پې د تیمر ګړی جوړ. د امام کورم پکې جوړ دی او لاندې باندې ګیلریان هم پکې جوړې دي او پکې 2 فلشه جوړ شوي دي چې تبلیغي جومات والا چې راشي چې دې ته د اودسماتي تکلیف نه. نو دا جومات ته سوچ ورته وکړئ. الله دې توفیق درکړي او الله دې وس درکړي. او کني کرا غورځېدو تاسو نه مخکې به زه پکې شهید یم نو کرا سره تاسو چې زه مړ شم چې بیا تاسو ټول. عزیزانو نن یو بحث دی د دعا متعلق چې هر سړي ته دعا چې کوم الله ته کولی څنګه پکار ده. زمونږ په دې ملک رواج څنګه دی خلق دعاګانې کوي څنګه او الله پاک د دعا طریقه ښودلې څنګه ده. دې یو ټکي باندې به ځان پوهوئ ځکه چې په ټول کال کې دا یو میاشت ډېره مبارکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې میاشتې متعلق خصوصي دعا کوله چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. خدای پر رجب او شعبان کې برکت راکې او په خیریت سره رمضان ته ورسې.
عزیزانو د باس نه مخکې یو ټکی واورئ چې د روجماتي په ټیم کې د کور څومره خلک چې یې دا ټول په یو تالی باندې روجمات وای او د روجماتي نه مخکې به بیا غلې غوندې الله ته التجا وکړي او دعا به ورته وکړي چې یا الله دا نن چې کوم توفیق تا ما ته راکو او ما ستا روجه ونیوه یا الله دا په خپل بارګاه کې قبول او منظور نور څومره حاجات چې ستاسو دي دغه وخت کې دعا وکړئ په وړو زړو باندې او هغې نه پس بیا روجه ماته کوي